سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ د افغانستان افغانانو لپاره ستر د پرمختګ او خوشحالۍ خبر دلاور وای پنجشیر کې د زمرودو 1900 قانونه تثبیت شوي دي. د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر په کابل کې د څلورو شرکتونو له مسؤلینو سره د لویو کانونو د څلورو ساحو د قراردادونو لاسلیک کولو په مناسبت غونډه کې ویلي چې په پنجشیر کې د زمرودو 1900 قانونه تثبیت شوي دي چې له دې جملې څخه 450 قانونه د دغه ولایت خلکو ته ورکړل شوي دي. نوموړي ویلي دي چې د یادو قانونو 10 سلنه عواید د سرپرست حکومت او 90 سلنه یې د خلکو دي او اوس مهال د پنجشیر 10,000 اوسیدونکي په دې برخه کې په مستقیم ډول په کار بوخت دي. دا نوموړي د معلوماتو له مخې په تېرو څلورو میاشتو کې د پاسه $2,600,000 په ارزښت زمرود استخراج او د رسنیو د استازو په شتون کې دا د طلبیو د لارې پلورل شوي دي. بلخوا د افغانستان بانک سبا $14 میلیونه لیلاموي. د افغانستان بانک د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه $14 میلیونه امریکایي لیلاموي. دغه بانک پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک تر دې مخکې هم د هغه څه په خاطر چې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوي میلیونونه ډالر لیلام کړي دي. پرون د کابل په شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 80 افغاني او 15 پوله تبادله کېده. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مرا سره خپل نظریات کمنټ شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا او مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې